کی وای د نوې نسل پیشن ګور او د کوکا کولا بوتل ځان نه جوړوي نه ځوانان په مخ چې لړم جوړ کړي ساجي به خندا په ږیره پسې کړي نه د زلمو دې پیشن ته ګور او په زنګ دي چې د یختو شین کې خالونه نور اجامت به وکړي قاري صاحب دلته وایي جینکو غوندې شین خال د یختو پرېږدي وای جینکو تاسو ورته ګورئ زلمي دا ستاسو پیشن نن په مینه کړي نه وای جینۍ خبره یې که نه یې اشنا دي ایښي د یختو شین کې خالونه وای سلیمه ښه کوشش پې وکړو په شاعرۍ کې رنګارنګ ورکړه رنګونه او الله دې معافي وکړي د اوسني پیشن ته جینکو ګورم وای جونو شلېدلې پنسې وکړې درې بټنې پي ډیزاین ورخېجوي نه او صرف یې نوم د مسلمانې په لباس کمې د لندن مې میتې دي نه وای سپې میتې نن د پرې کېدو دي دا پښتنې چې انګریزي لباس کې دي نه لالا کوتک ورسره روان وي سینګار بلبله څنګ په څنګ ورسره دي نه زلفې پینډوس په سر کې جوړ کړي ساجي بنخرې په ځان باندې کوي نه د ګلبهار ښایست سیوا دی پر طرف د مستو جونو قطارونه پر طرف پیشن دی د رنګینه جونو سیلونه پکې دي نه کراچۍ مانې کړله هیره کږې وږې مې د دوکان په مخ کې دي نه موبایل په لاس کې نیولې د محبت مسکالې چاله ورکوي نه نن درې بار ضرورت نشته هره جینۍ موبایل په لاس کې ګرځوي نه وایي سلیمه دا خبرې بس کو درنې جامې هر چا له خوند نه ورکوي نه نو نن د پوزیشن ته چې زه ګورم نو الله پاک دې معافي علي صاحبه دا چا خپله خوښه خو زه د پنځو شیانو سره محبت ساتم یو د عالمانو ډېر قدر کوم دویم نمبر د سپین ږیرو دریم نمبر میلمنو ته ډېر خوشحالېږم څلورم نمبر خپله ډیپټي په ایماندارۍ او په صداقت کوم د جمعې د اتوار ډیوټي مې نه زه یم یاره چې عوام نه راخبر معافي وکړي خپله ګنډم ټیلر یم او چې کومه جوړه ګنډم نو 3.5 مې په اوسني وخت کې خرچه راځي نو دا یو خپل ارمان مې لیکلی ته وایم وایي ډېر ارماني هم د جانان ښکلې روضې لو کله به ورځمه الله زمه دینې لا هر یو پتیر د مال او جان دی داسې جمال مې د جانان دی ګټې ورخیږي د بلال ځکه سینې لو کله به ورځمه الله زمه دینې لا هم اولین هم آخرین دی ګران په رب العالمین دی اړې طاقت یې دی ورکړی کلمې لو کله به ورځمه الله زمه دینې لا او د بیبي امینې د زړه قرار دی نبي د ځوانو جانو زموږ سردار دی وګوره د عمر ښکلي جلبې لو کله به ورځمه الله زمه دینې لا ګل په ګلانو هغه ښکلی دی هغه ګل ما په خوب لیدلی دی وایي سلیم ربا زلمې کې کعبې لو کله به ورځمه الله زمه دینې لا تبلیغ کې مې 3 ورځې لګولې او پیغمبر علیه السلام مې په خوب کې لیدلی نو وایي حضر مې پلته سلامونه زما یې وکړل بېشانه عزتونه په بدله کې دې ورکړي جنتونه او د شمس نه اخلم اوس په دې ساعت زه رسختونه شمسه بس دی